سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او صحتمند به وئ. نن ورځ بیا هم د یو نوي ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. دې ویډیو کې بیا هم تاسو ته د USDT د انویسټمنټ یو ویب سایټ معرفي کوم. نو راځئ ویډیو را سره تر پای وګورئ. که لومړی ځل مو د چینل نه لیدنه کوئ، چینل سبسکرایب، ویډیو لایک کړئ. ملګرو، موږ دغه ډول یو د USDT د سرمایه ګذاري ویب سایټ لرو چې دغه د ورځې 30% ګټه ورکوي او موږ دې کې کولی شو انویسټمنټ وکړو او د هغې ګټه واخلو. راځئ مکمل توضیحات در کوم. دې کې اوس د اکاونټ جوړولو طریقه، د دې د اکاونټ جوړولو لینک ما تاسو ته ډسکرپشن کې ایښی، په هغه به کلیک کوئ. دا ډول یو صفحه تاسو ته راځي. دلته به خپل ایمیل ولیکئ، بیا به یو کوډ ولیکئ، بیا بله خانه کې بیا هم کوډ، دا بله کې بیا هم کوډ، بله کې بیا هم کوډ، یو ډول کوډ به ټول ولیکئ او لاندې به راجستر ووهئ. راجستر چې ووایئ ستاسو اکاونټ جوړیږي. نور دا ډول د اکاونټ صفحه ده. دې کې اوس ملګرو خاص کم کار کول نشته. څنګه چې مې ویل انویسټمنټ او سرمایه ګذاري ده او د هغې ورځنۍ ګټه ده. تاسو به دلته دغه کوانټیفای آپشن ته راسئ. دې کې ملګرو مختلف لیولونه دي. دلته ګورئ مختلف لیولونه دي تر 10 لیولو پورې. دې کې صرف تاسو کولی شئ لیول فعال کړئ او د هغې ګټه چې تاسو ته درکوي هغه ډرا کړئ. اوس ګورئ لومړنی لیول چې ده دا په $10 ده، د ورځې $3 ګټه ورکوي. دوم لیول چې ده دا په $2.40 ده او د ورځې فکر کوم $14 ګټه ورکوي. فعلا زما چې کوم فعال ده هغه لومړنی لیول ده. نو دې کې لیول څنګه فعالیږي ګورئ. د هر لیول نرخ یې درته لیکلی. مثال دا په 10 ده، دلته یې لیکلی. اوس که څوک غواړي دې کې لیول فعال کړي، مثلا څوک غواړي اول فعال کړي $10 دې ته ولیږي، دا به څنګه فعالوي؟ هوم صفحې ته به راشئ، دا به کلوز کړئ، دا به کینسل کړئ او دا چې مو کینسل کړلو دلته ګورئ یو د ریچارج آپشن لري. په دې به تاسو کلیک واخلئ. دلته تاسو کولی شئ TRX هم دې ته ولیږئ، USDT TRC شل هم ولیږئ. که TRX لیږئ د $10 به لیږئ، که USDT. مثال زه په USDT کلیک کوم، دلته تاسو ته یو ادرس درکوي، دا به کاپي کوئ او دې ته به $10 ولیږئ. چې کله تاسو $10 ولیږئ ستاسو ریچارج کمپلیټ کېږي او دلته تاسو ته دا لومړی لیول واځېږي. او که $2.40 مو ولیږل بیا دوهم لیول تاسو ته مستقیما په خپله واځېږي. لیول چې تاسو ته واز شو دلته تاسو ته لیکي چې دغه تاسو لیول ده. مثال دلته ګورئ ما ته لیکلي دا ستاسو لیول ده. چې لیول مو درته فعال شو دلته به تاسو روزانه راځئ او دا سټارټ کوانټیفای آپشن به وهئ. هر ورځ به راځئ، هر 24 ساعتو کې دا به وهئ، تاسو ته به د دې لیول ګټه درکوي. مثال ما اوس ووهه، اوس به د وګورو موږ ته به ګټه راکړي. نو دغه د $3 یې ما ته د دې ګټه راکړه. همداشان دلته ګورئ یو ټایمر ده. ما ته وایي چې 23 ساعت او 4 دقیقې بعد ته بیا راشه، دا آپشن کلیک کړه، بیا تا ته $3 درکوو. نو دې کې یوازینی همدا کار ده. صرف به راځئ همدا به وهئ، نور کار نه لري د نور ویب سایټو غوندې. ښه اوس راځو چې دې نه به بېرته مثال موږ ته ګټه راکړي، دا پیسې به څنګه وډرا کوو. اوس خو یې ما ته $3 راکړل، نو زه اوس راځم چې دا $3 وډرا کړم. د دې د وډرا لپاره دلته ګورئ وډرا آپشن څنګ کې ورسره شتون لري. په دې کلیک کوم او $3 زه اویلیبل لرم. USDT TRC شل ادرس به زه د خپل بایننس اوس راواخلم. ښه نو ملګرو ما خپل ادرس راواخیسته. دغه خانه کې به ورته اوس ادرس واچو. دغه زما د USDT ادرس، دلته به ورته هغه د وډرا اندازه ولیکو څومره. مثال $3 یې مینیموم ده. $3 مې ولیکل او دغلته به خپل هغه د اکاونټ جوړولو په ټایم کې کوم کوډ مو ورکړی هغه به ورکوئ، کنفرم به ووهئ. دا چې مو ووهلو نو زموږ وډرا به له دې ویب سایټ څخه سکسس شي. نو دا ګورئ زما وډرا سکسس شوه. دا یو دقیقه ټایم نیسي ما ته ورسي. نو دغه د کار طریقه او انویسټمنټ او بل غواړم ملګرو بیا هم یو خبر وکړم. په تېرو ویډیوګانو کې مې بار ویلي دغه ډول ویب سایټونو کې پانګه اچول خپله ګټه او خپل تاوان لري، ریسک لري، خطر لري. ګورئ تاسو زما دلته ګټه مه ګورئ، زما وډرا مه ګورئ، په دې مه غولېږئ. صحیح، دا کارونه ګټه او تاوان لري. زه څوک نه غواړم دو کې تشویق کړم چې وروره راشه ته دلته پیسه واچو یا ګټه ده یا ته به دومره وګټې یا هغومره. زه څوک نه تشویق کوم. صحیح ده ملګرو، ګټه هم شته تاوان هم شته، د هر چا خپله شخصي ګټه ده. که تاسو ګټه کوئ ستاسو جیب ته ځي، که تاسو تاوان هم کوئ ستاسو جیب ته. ما ته نه راځي. نو د ما په ویډیو، د ما په تبلیغ، د ما په خبرو کوم ویب سایټ ته مه ځئ چې ګټه او تاوان ستاسو مسؤلیت ده او تاسو ته راځي. نو تاسو په خپل ډول سره کولی شئ یو ویب سایټ کې یا انویسټ کوئ یا یې مه کوئ، بیخي بهتره ده. ښه نو ما وډرا وکړه، اوس به دا موږ ته ورسي. زه لږ ویډیو کټ کوم. ښه نو ملګرو تقریبا یو دقیقه تېره شو. دا ګورئ دغه دي $3 ما ته راورسېدل. پورته ګورئ د بایننس نوټیفیکیشن $3 ما ته دغه دي دا اوس راورسېدل. نو دا هم د وډرا ثبوت و. نو هیله ده دا ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلی.